نننۍ ویډیو کې به د کالي لینکس ریکوري وګورو چې څنګه موږ کالي لینکس بیرته را ریکور کولی شو. په ورچوال بکس کې به سنیپ شاټ وګورو چې څنګه موږ د اپریټینګ سیسټم څخه سنیپ شاټ اخیستلی شو. هغه کسان چې بیسیکس یې همدا اوس کالي لینکس انسټال کړی دی د هغو دپاره دا سنیپ شاټ ډېر مهم دی، ځکه موږ چې کله په کالي لینکس کې کار کوو دغه کالي لینکس ته موږ روټ اکسس لرو، یعنې دا اوپن سورس د هر فایل کې موږ اکسس درلودلی شو. نو د دې دپاره هغه بیسیک کسان چې د یعنې اوسني کالي لینکس انسټال کړی د هغو څخه د ډېر وخت داسې پېښ شوي چې کالي لینکس فایلونه ځینې ډیلیټ سوي، یا چې کله دوی یو شی انسټالوي یا ډیلیټ کړي د ټرمینل په واسطه هغه د یو مهم فایل ډیلیټ کړي. نو د دې لپاره بیا موږ د سنیپ شاټ څخه استفاده کوو چې بلته هغه کالي لینکس راته ریکور کړي. د ریکور کولو دپاره چې کله ورچوال بکس اوپن کړئ، دلته مې چې کوم کالي لینکس یا اپریټینګ سیسټم تاسو انسټال کړی پر همهغه به ودرېږي او هلته به سنیپ شاټ باندې کلیک وکړئ. دلته وګورئ نیو کالي، ما پر دغه تاریخ باندې د دې څخه سنیپ شاټ اخیستی دی. بیا راځو اپډیټډ کالي ده پر 22 د نیمې 2020 مې بیا د دې څخه سنیپ شاټ اخیستی. دا چې کله ما کالي لینکس اپډیټ کړم نو نه مې غوښتل چې بېرته هغه پخواني حالت ته ولاړ شم، یعنې هغه کوم فایلونه چې ما انسټال کړي دي هغه نه غواړم چې بیا راڅه ډیلیټ سي یا فرض کې فایل راڅه کرپټ سي. نو د دې لپاره ما اپډیټډ کالي باندې کلیک وکړ، یو سنیپ شاټ مې واخیستی چې بیا هر وخت زه د اپډیټډ کالي څخه استفاده کوم. نن راځم یو بل سنیپ شاټ درته اخلم. دلته چې کله تاسو رالاست سنیپ شاټ باندې به کلیک وکړئ، ټیک سنیپ شاټ لوړ وینئ، یو ډیلیټ دی بل ریسټور دی. زه راځم ټیک باندې کلیک وکړم، دلته به کوم نامه سره سنیپ شاټ اخلي. زه به راسم ته ما نیو اپډیټ کړی دی کالي، نیو اپډیټ په نامه سره زه دا سنیپ شاټ اخلم. ډسکریپشن هم کولی شئ چې فرض کړئ ما دا د سافټویر نوی انسټال کړل، نو زه دا سنیپ شاټ اخلم، اوکې کړئ. دلته مو چې کله پر دې باندې اوکې ووالئ، دلته تاسو وګورئ نیو اپډیټ په نامه سره سنیپ شاټ درته جوړ شو. یو اپډیټډ کالي دی، نیو کالي دی او نیو اپډیټ په نامه سره سنیپ شاټ درته جوړ شو. اوس که تاسو هر وخت یو کالي لینکس وایرس درته یا یو فایل ته ډیلیټ سي، دلته راسئ په ریسټور باندې کلیک وکړئ، تاسو به دغه کالي لینکس د هماغه ځای څخه شروع سي چې پر کوم ځای مو دغه سنیپ شاټ اخیستی و.